یعنی نس به ترسي کلمې به راووځي او اور ته به ولوېږي او دی به پر د خپلو کلمو شاوخوا راګرځي لکه هغه د ژرندې یا د غوبل خر چې پر ژرنده یا غوبله راګرځي. دوزخیان به پر راټول شي او ورته وایي به ای فلانیه ته دلته څه کوې؟ دوزخیان به اریان وي چې دی څنګه اور ته راغلی دی، دا خو هغه سړی دی چې خلک یې خیر ته رابلل او د بدو کارو څخه یې منع کول. نو دوزخیان ورته وایي ته دلته څه کوې؟ ایا تا موږ په نیکیو نه امر کولو او د بدیو څخه دې نه منع کولو؟ دی به ورته وایي ما تاسې په نیکو کارو امر کولاست او ما په خپله نه کول، او تاسې مې د بدیو منع کولاست خو ما په خپله بد کارونه کول. الله عز وجل د سورة الصف په 2 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یعنی ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي ولې هغه خبرې کوئ هغه څه وایاست چې تاسې نه کوئ. او بل دا چې دوزخیان به پر خپلو عملو غمجن او پښیمانه وي، هغه چې دوی د الله عز وجل د امر نافرمانی کول او د ځان دپاره به د هلاک نارې وهي. الله عز وجل د سورة الفرقان په 14 او 14 نمبر آیاتو کې فرمایي وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، یعنی کم وخت چې وغورځول شي دا کفار د دوزخ په یو تنګ ځای کې او څو نفره یو ځای په زنځیرانو سره تړلي وي، په دغه ځای کې به دوی د خپل مرګ او هلاک نارې وهي. نو به د الله جل جلاله د طرفه ورته وویل شي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، مغواړئ تاسې نن ورځ یو مرګ، وغواړئ تاسې ډېر هلاکونه او مرګونه، ځکه چې عذابو ډېر قسمونه لري. ورونو دا ټوله د غم درد او بیرې خبرې چې موږ ځان او خلق په بیروو دا د دې دپاره چې د قیامت د ورځې د بیرې څخه په امان سو. هر هغه څوک چې دا قسم خبرې اوري خو نه بیریږي او نه د ده په حال کې کم تغیر راځي، نو هغه دې پر دې وبیریږي چې په ورځ د قیامت په غمجن او پښیمانه وي. الله عز وجل د سورة المؤمنون په 106 او 107 نمبر آیاتو کې د دوی حال بیانوي او فرمایي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، یعنی کفار بوای ای زموږ ربه غالبه سوی وو پر موږ زموږ بدبختي او موږ یو گمراه قوم وو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ای زموږ ربه یو ار موږ د دې دوزخه وباسه که موږ بیا دغه کفر ته راوګرځېدو، یعنی بیا مو دغه عمل وکړي نو موږ ظالمان یو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، الله عز وجل به وفرمایي چپ سئ پراته اوسئ په دې دوزخ کې او خبرې مه کوئ د ما سره په ایسته کولو کې د عذاب. او دوزخیان به و ملایکو ته نارې وروهي او عجبه خواهش او غوښتنه به کوي. الله عز وجل د سورة غافر په 29 آیات کې فرمایي وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، یعنی وبوایي هغه کسان چې په اور کې دي و متصرفانو ته د دوزخ چې زموږ دپاره خپل رب ته دعا وکړي چې زموږ څخه یوه ورځ عذاب سپک کړي او یو څه آرام وکړو، مګر په جواب کې به دغه د دوزخ متصرفې ملایکې و دوزخیانو ته ووایي آیا ستاسې رسولان و تاسې ته په ښکاره دلایلو سره نه و راغلي؟ دوزخیان به وایي بلکې راغلي وه. نو دغه د دوزخ متصرفې ملایکې به ورته ووایي نو تاسې په خپله الله جل جلاله ته دعا وکړئ او نه د دعا د کافرانو مګر په ګمراهۍ کې چې و دوی ته دا دعا هیڅ فایده نه ورسوي. قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. دلته نو دوزخیان په نارو شروع وکړي او نارې وهي یا مالک یا مالک. مالک خو تاسو ته معلوم دی چې هغه ملایکه ده چې د دوزخ د مقررو ملایکو مشر دی، نو دوی و هغه ته نارې وهي یا مالک یا مالک. په بعضې روایتو کې راغلي دي چې مالک د دوی جواب نه ورکوي مګر پس له 1000 کالو څخه، نو دوی ته پس له 1000 کالو څخه جواب ورکړي، هغه هم فقط 2 کلمې جواب. وایي څه شي غواړئ؟ دوزخیان وایي چې ستا رب دې پر موږ مرګ
پر موږ د مرګ حکم وکړي، موږ دې ختم او فیصله کړي، مرګ غواړو. دوزخیان د نجات او خلاصون څخه مایوسه او ناامیده سي، فقط د مرګ په ارمان وي. په دغه عذاب کې نور همیشه توب نه غواړي. دغه شدیده او قهرمنه ملائکه په جواب کې ورته وایي تاسې په دغه اور کې همیشه پاته یاست. الله عز وجل د سورة الزخرف په 78 نمبر آیات کې دغه د دوزخیانو او مالک حال راته بیانوي او فرمایي ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک قال انکم ماکثون. تاسې دلته یاست، تاسې دلته پاته یاست، که تاسې صبر وکئ او که نه وکئ دا دواړه یو شی دي. تاسې ته هغه ستاسې د عمل جزا درکول کېږي. ورونو هر انسان ته خبر ورکړه سوی دی، نصیحت ورته سوی دی، نذیر صلی الله علیه و آله وسلم درته راغی او ته په هر څه خبر کړې، حلال او حرام پیژنې، نو د خپل آخرت دپاره دې عمل وکړه. ورونو دا یو څه عذابونه د آخرت او دوزخ وه چې موږ بیان کړه. اوس نو د دې شدید او دردناکه عذاب څخه څنګه خلاصیږو؟ الله عز وجل د خلاصون او نجات لار راښیي او د سورة آل عمران په 14 نمبر آیات کې فرمایي الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. د دوزخ د عذابو څخه د خلاصون دپاره ایمان، دعا، عمل پکار دی. دغه رنګه الله عز وجل د سورة آل عمران د 101 آیات څخه تر 104 آیات پورې د هغه کسانو عقیده، عمل او حال راته بیانوي چې الله عز وجل د بخښنې او عفو وعده ورسره کړې ده. الله عز وجل فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني دغه عاقلان هغه کسان دي چې الله جل جلاله په ولاړې په ناستې حتی چې پراته وي یادوي. هیڅ وخت د الله عز وجل د یاد څخه نه وي غافله او د هغه جل جلاله یاد یې پر زړه او ژبه جاري وي. ويتفکرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. او دوی فکر کوي د مځکې او آسمانو په پیدایښت کې او هغه شیانو په باره کې چې په د مځکه او آسمانو کې شته، او د فکر او غور په نتیجه کې ووایي ای زموږ ربه تا دا عجبه او غریبه کارخانه او د عظیم الشان انتظاماتو سلسله دا مخلوقات عبث بې حکمته نه دي پیدا کړي. خامخا د دې په آخر کې یو نتیجه او مقصد ده چې هغه آخرت، جنت او دوزخ. الهي ته د ټولو عیبو څخه پاکې او پاکي دې وي تا لره. ته موږ د اور د عذاب څخه وساتې. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. ای زموږ ربه بېشکه هر هغه څوک چې ته اور ته داخل کې په تحقیق سره هغه تا رسوا کړي. وما للظالمین من انصار. او ظالمانو کافرانو لره هیڅ کومک کوونکی چې د آخرت د عذاب څخه دې خلاص کړي نسته. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذ مجربة بشك مجد يو آواز كون كجاق واوريدي چې مقصد قرآن کریم یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی چې خلق ایمان ته رابلل. داسې ویل چې پر خپل رب ایمان راوړي
او موږ هم پر خپل رب ایمان راوړو. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ای زموږ ربه، موږ ته زموږ لوی ګناهونه راوبخښې او زموږ کوچني ګناهونه زموږ څخه لرې کړې او په داسې حال کې موږ وفات کې چې د نیکانو په ډله کې داخل سو. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه. ای زموږ ربه، او موږ ته هغه شیان راکه چې تا یې زموږ سره د خپلو رسولانو په ژبه وعده کړې ده او موږ په ورځ د قیامت مه رسوا کوه. انک لا تخلف الميعاد. بېشکه ته یا الهي د خپلې وعدې مخالفت نه کوې. دا په دغو آیاتو کې د هغو کسانو ژوند دی چې الله جل جلاله د بخښې او عفو وعده ورسره کړې ده. په دغه مشرف آیاتو کې ایمان ذکر شوی دی چې د ټول ښه عمل دپاره ایمان شرط دی. بې له ایمانه هیڅ عمل په درد نه خوري. او عمل ذکر شوی دی هغه چې یذکرون الله قیاما او قعودا. او بیا دعا ذکر شوی ده. نو مسلمان د الله جل جلاله د رحمت امیدوار باید د دغه شیانو څخه خالي نه وي. ایمان، ښه عمل، دعا، عجز او زاری و الله جل جلاله ده. امام مسلم رحمه الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي په هغه ورځ چې الله عز وجل ځکه اسمانونه پیدا کړه، سل رحمت هم پیدا کړه او هر رحمت یې یوه طبقه دی. هر طبقه یې لکه د مځکې او آسمان مابین دونه ده. یعنی هر رحمت یې دونه دی لکه د مځکې او آسمان مابین. نو په مځکه کې یو رحمت وګرځاوه، یعنی مځکې ته یو رحمت راولېږي چې د هغه رحمت په واسطه مور پر خپل اولاد رحم او شفقت کوي. دغه د مور ټول رحم او مهرباني پر خپل اولاد د هغه یوه رحمت څخه ده. د هغه رحمت په واسطه مرغان، وحشي حیوانات ځینې پر ځینو رحمت کوي. په یو بل حدیث شریف کې راغلی دی چې د هغه رحمت په واسطه میږ خپل وري ته پښه پورته کوي چې شیدې وروي. مقصد دا چې دغه ټول رحم، شفقت او مهرباني چې په دنیا کې د انسانانو، حیوانانو، مرغانو په مابین کې شته، هغه یو رحمت د سلو رحمتو څخه د الله عز وجل دی. او کم وخت چې د قیامت ورځ شي نو دغه یو رحمت به په هغه پاته ننوي رحمتو پوره کړي. هو الله عز وجل شدید العقاب، شدید العذاب دی، مگر حق سبحانه وتعالى رحیم هم دی. سبقت رحمته عذابه. نو که موږ په دغه بیان خلق بیرو، دا د پاره د دې چې د الله عز وجل و حضور ته ورځو او دریږو. او رحمت د الله عز وجل و نیکانو ته قریب او نږدې دی. او د الله جل وعلا رحمت په جنت کې ظهور او تجلا کوي. هغه نعمتونه چې الله عز وجل د جنتیانو د پاره په جنت کې آماده کړي او تیار کړي دي، هغه خیر او نعمتونه چې په جنت کې ګرځولي دي، اوس به د هغو په تفصیل او بیان شروع وکړو ان شاء الله تعالی. اللهم انا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول او فعل او عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول او فعل او عمل. ورونو، هغه کسان چې دغه آخري سفر د پاره آمادګي او تیاری نیسي، هغه خلق شپې رونوي، ځانونه ستړي کوي، زحمت باسي او په رښتیا سره کوشش کوي. د دنیا ژوند کوتاه دی او عمر په حساب دی، خو همیشه توب او ابدي ژوند یا په جنت کې دی یا د دوزخ په اور او قسم قسم عذابو کې. الهي موږ جنت درڅخه غواړو، الهي فردوس اعلی د جنت درڅخه غواړو، الهي ستا د حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ملګرتیا په جنت کې درڅخه غواړو. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي قرآن مجید وایا، دغه قرآن په ورځ د قیامت د خپلو اصحابو یعنی ویونکو شفاعت کوي. او په یو بل حدیث شریف کې راغلی دی چې سورة البقره او سورة آل عمران وایا، دغه دوه سورته په ورځ د قیامت د خپل ویونکي پر ځای دلایل وایي. مقصد دا چې قرآن مجید وایا او تاسې به ووینئ چې څونه ډېر آیاتونه د ترغیب او تشویق و جنت ته پکښې موجود دي او څونه ډېر آیاتونه د تحذیر او بیرې د دوزخ څخه پکښې موجود دي. که څه هم زموږ په دغه بیان کې د اور او دوزخ د عذابو او تکالیفو حالات ډېر لږ بیان شوي دي، مګر په حقیقت کې د اور او دوزخیانو حالات ډېر سخت دي او د هغه څخه بیره شدیده ده او وعده یې هم حق ده. د اور څخه باید ځانونه وساتو، په هره وسیله او واسطه چې ځان ساتلی سو باید وساتو. په ښه عمل، ښو اخلاقو، خیرات او صدقو باید د اور ځانونه وساتو. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي
د اوره ځان وساتئ که څه هم په نیمه خرما وي. دمخه تر دې چې د جنت په تفصیلي بیان شروع وکړو غواړم چې د اور او دوزخیانو موضوع په دې پسې پوره کړم چې د دوزخیانو موضوع څنګه پای ته رسېږي. د هغو خاتمه په یو ډېر عجب حال سره پای ته رسېږي. او بیا به د جنت په خبرو شروع وکړو. کم وخت چې دوزخیان په امر د الله عز وجل په دوزخ کې ولوېده بیا نو یوه لو جګه اوږده پایه تنبه عمود په هر شي چې پېژني د اور په مابین کې راښکاره سي چې ټوله دوزخیان یې ویني او پر هغه باندې ابلیس علیه اللعنه ناست وي او دلته نو لو خطبه اوږد بیان د ابلیس له طرفه شروع سي چې دوزخیانو ته بیانیه ورکوي. او الله عز وجل دغه حال او بیانیه په باره کې د سوره ابراهیم په 122 نمبر آیات کې فرمایي: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني كم وقت شي فیصله د ټولو کارو وسي، يعني کله چې دا امر او فیصله وسي چې جنتیان په جنت کې او دوزخیان په دوزخ کې، هلته نو دوزخیان پر ابلیس لعن ملامتیا وایي چې ای مردوده تا په دنیا کې موږ خطا ایستلو او په دغه مصیبت کې اخته کړو، اوس یو چاره وکړه چې د الله تعالی د دغه عذاب څخه خلاص شو. دلته به نو لعن ابلیس په هغه خپله وینا او بیانیه شروع وکړي چې حاصل یې دا دی: بېشکه الله تعالی د صادق القول انبیاو په ژبه دا شیطان وایي بېشکه چې الله جل جلاله د صادق القول انبیاو په ژبه او واسطه د جنت او دوزخ په متعلق داسې رښتیا وعدې فرمایلي وې چې د هغو وعدو صداقت په دنیا کې په دلایلو ثابت و او نن یې هم په خپلو سترګو سره وینئ چې هغه وعدې رښتیا دي. او ما د هغه په مقابل کې تاسې ته په درواغو خبرې او غلطې وعدې درکړې وې چې هغه زما د وعدو درواغجني په دنیا کې په لږ فکر ښکاره کېده چې تاسې لږ فکر کړی وای په پوهېدله چې دا ټوله خلاف او درواغ دي. او دلته خدا دی ستاسې په حضور د هغو وعدو بدې نتیجې ښکاره دي. هلته په دنیا کې زما سره نه قوت و او نه دلیل چې په زور مې دا غلط کارونه په تاسې کول. ما پر تاسې حکم نه درلودی، ما فقط تاسې را وبلله او تاسې په خپله خوښي او آساني زما و طرف ته راغله. مګر که ما تاسې ګمراهان کړي او بېلارې کړي یاست، تاسې ړانده واست، نه مو ولیدل، نه مو دلیل واورېدی، نه زما په مقصد پوه سواست، نه مو اول ته نه مو آخر ته وکتل، فقط په پټو سترګو مو په ما پسې ځغستل. انصاف خو دا دی چې تر ما پر خپلو ځانو ډېره ملامتي ووایه. زما ګناه دا ده چې تاسې ته مې وسوسه در واچول، خطا ایستلاست مې، دا زما خپله ګناه ده او ستاسې ګناه زما متابعت دی. زما په مجرمولو تاسې پاک او بری کېدای نسئ. نن ورځ نه زه تاسې خلاصولی سم او نه تاسې ما خلاصولی سئ. موږ او تاسې دواړو ته د خپلو ګناهو سزا راکول کېږي. یو د بل په داد او فریاد نسو رسېدی. بېشکه زه منکر او بېزاره یم، شیطان وایي زه منکر او بېزاره یم د هغه شرکه څخه ستاسې ما لره هغه چې زه مو په طاعت کې د الله سره شریک کړی وم. یعنې تاسې د خپل حماقت په خاطر په دنیا کې د الله جل جلاله شریک وګرځولم. ځینې داسې خلک شته چې مستقیما د شیطان په عبادت اخته شول او ډېر کسان د شیطان په خبرو داسې خطا وتل او د ده د احکامو فرمانبرداري یې په داسې ډول وکړه لکه الهي احکام. نو شیطان وایي زه د هغه شرک او کفر چې تاسې په خپل جهل او ناپوهۍ سره کړی دي زه بالکل منکر او بېزاره یم. ورونو موږ او تاسې باید پر شیطان ملامتي ونه وایو چې شیطان دا کار را باندې وکړي، بلکې موږ په خپله د شیطان متابعت کوو. کم وخت چې څوک ګناه وکړي په خپله دی چې په خپله اراده سره ګناه کوي. هو دا صحیح ده چې شیطان وسوسه ور واچول، مګر شیطان پر چا حکم او سیطره نه لري. په خپله شیطان وایي ما کان لی علیکم من سلطان،
ما پر تاسې کوم حکم قدرت تصرف دلیل نه درلود. دا عجبه بیانیه ده د طرفه څخه د هغه لوی بلونکي و شر او کفر ته چې ابلیس د عند دپاره د دې چې څوک پر ده ملامتیا ونه وایي. هو دی چې و خلقو ته وسوسه ور اچوي، دی چې خلق و بدو کارو ته رابولي، مګر پر هیچا امر نه لري و بد کار ته نسي مجبوره کول. هر انسان د خپل ځان او خپل عمل مسؤل دی. پس له دغه وینا څخه د شیطان الله عز وجل فرمایي: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اوس نو د دغه ځای څخه موږ د جنت په تفصیلي بیان شروع کوو او په دغه آیات شریف کې الله عز وجل فرمایي: او داخل بکړه سي هغه کسان چې ایمان راوړی دي او ښه عملونه یې کړي دي په داسې جنتو کې چې د هغه جنتو تر درختو او قصرو لاندې ولې بهیږي او دوی به په حکم او اجازه د رب د دوی همیشه په دا جنتو کې وي. تحیه، هدیه او پیشکش د دوی به په دغه جنتو کې لفظ د سلام وي. دا د دوزخیانو په مقابل د مؤمنانو او صالحینو حالت دی. حضرت شاه صاحب لیکي چې سلام ویل په دنیا کې د سلامتیا غوښتلو دپاره دعا ده او په آخرت کې سلام ویل مبارکي ده پر دغه سلامتیا چې د جنتیانو په برخه سوې. هلته په جنت کې پوره امن، اطمینان او سلامتیا ده. اوس نو تاسې وګورئ چې د جنتیانو او دوزخیانو په مابین کې څونه ډېر لوی فرق دی. هغه د مخه د اهل النار او دوزخیانو حال و، مګر هو اهل الجنه جنتیان و جنت ته د الله عز وجل په رحمت داخلېږي. ورونو جنت موږ د نیکو عملو قیمت نه دی چې الله عز وجل یې راکوي، بلکې نیک عملونه سبب د داخلېدو د جنت دی. تا ښه کارونه وکړه، الله عز وجل یې بدله مکافات په جنت درکړه. جنت قیمت د ښه عمل نه دی، بلکې ښه عمل سبب د دخول د جنت دی. د دغه دوه خبرو په مابین کې ډېر فرق دی. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: هیڅوک و جنت ته په خپل عمل نشي داخلېدلی. صحابه کرام وویل: حتی ته هم یا رسول الله؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: حتی زه هم په عمل نشم داخلېدلی، مګر الله عز وجل مې په خپل مغفرت او رحمت کې پټ کړي. دغه حدیث شریف چې په بخاري شریف کې دی و یو لوی اصل او قانون ته اشاره کوي. هغه دا چې انسان که هر څونه نیک عمل هم ولري، دا د عمل دونه ارزش او قیمت نه لري چې هغه د قابل د دغه لوی او ابدي نعمتو د جنت، بلکې هغه کښته درجه د جنت هم زموږ تر عملو ډېره لوړه ده او جنت په عمل نسو ګټلی. دا خاص رحمت د الله جل جلاله دی. د وعظ په روایاتو کې روایت دی چې د بني اسرائیلو د عابدانو څخه یو عابد او یا کاله د الله عز وجل عبادت وکړي. کوم وخت چې د قیامت ورځ سي، الله عز وجل به وفرمایي چې دغه عابد زما په رحمت و جنت ته داخل کړي. خو عابد به ووایي: یا رب، بلکې جنت ته په خپل عبادت داخلېږم، ځکه او یا کاله مې ستا عبادت کړی دی. زه په خپل عمل د جنت وړ او مستحق یم. الله عز وجل به وفرمایي: زما د بنده عمل د نعمت سره د لیدلو وتلی، نو به د عمل فقط د یوه نعمت سره د لیدلو وتلل شي، او دغه یو نعمت د دید به د ده پر ټول عمل دروند شي. نو به د الله جل جلاله د طرفه وویل شي چې اور ته داخل کړي، ولې دی په خپل عمل د جنت مستحق نه دی. عابد به وایي: یا رب، ستا په رحمت مې و جنت ته داخل کړه. الله عز وجل به وفرمایي: زه ارحم الراحمین یم، زما په رحمت یې و جنت ته داخل کړي. دغه قصه عین هغه مقصد راشي چې په حدیث شریف کې راغلی دی. هغه دا چې انسان په خپل عمل د جنت وړ او لایق نشي کېدای، بلکې جنت د الله عز وجل په رحمت دی او د ده جل جلاله څخه دا خواست کوو چې د ده په رحمت کې پټ او شامل شو، او د الله عز وجل څخه غواړو چې هغه معامله را سره وکړي چې د ده جل جلاله د شان سره ښایي، نه هغه معامله چې موږ یې وړ او لایق یو. موږ ګناهکاران او سرکشه یو او دی جل جلاله اهل المغفره والرحمه دی. ورونو، په تیر بیان کې موږ واورېدل چې دوزخیان د پل صراط څخه و دوزخ ته ولوېدل او جنتیان پر پل صراط تیر شوه، څو هغه بل طرف ته د پل صراط ورسېدل چې د محشر د میدان پر مخامخي او برابري واقع او تر اوسه جنت ته نه دي داخل شوي. دا داسې ځای دی چې د جنت او د دوزخ په مابین کې دی.
د محشر د میدانه راووته، تر پل صراط لاندې دوزخ دی، تر هغه راتېر شو. اوس پر داسې ځای ولاړ دي چې یو طرف ته دوزخ دی چې تر راتېر شوه، او بل طرف ته جنت دی چې روان. او دغه ځای ته په احادیثو کې قنطره ویل شوی دی، او قنطره په عربي کې وپلته وایي. د دغه قنطره وها خواته لږ مخته د جنت قلاوي او دروازې دي. امام بخاري د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل کم وخت چې مؤمنان د اور څخه خلاص و، یعنی تر پل صراط راتېر شوه، نو په یوه قنطره کې بند کړه شي چې دا قنطره په مابین کې د جنت او دوزخ ده. دلته نو د هغه ظلمو او بدیو چې په دنیا کې د دوی په مابین کې وه بدله اخیستل کېږي. یعنی که یو چا پر بل نفر ظلم کړی و یا یې بدي ورسره کړې وه، هغه ظلمونه مجرا او تصفیه کېږي، تر څو چې د دغو ظلمو څخه پاک او غاړې خلاصې شي، بیا نو د جنت د داخلېدو اجازه ورته کېږي. د جنت دروازې ورته خلاصې شي او جنت ته داخلېږي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي قسم په هغه ذات چې د محمد د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې هر یو د جنتیانو څخه په جنت کې په خپل کور زیات تر هغه بلد دی چې په دنیا کې په خپل کور کې بلد وو. یعنی څونه چې انسان په دنیا کې په خپل کور کې بلد وو، لارې چارې ورته معلومې وې، تر هغه به زیات د جنت په کور کې بلد وي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یعنی چې څوک د اور څخه خلاصي او جنت ته داخل کړي شي هغه کامیاب دی. دغه نو هغه لوی کامیابی ده چې دغه سختو او لوی عذابو څخه د دوزخ خلاصي، هغه چې بیان یې د مخه تیر شو، او پر جنت او د هغه پر نعمتو کامیاب شي کوم چې تر دې وروسته بیان او تعریف درته کوو. الله عز وجل د سورة التوبه په 2 نمبر آیات کې فرمایي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يعني الله جل جلاله د نورو مؤمنانو او شذو مؤمناتو سره وعده د داسې جنتو کړې ده چې د هغو تر قصرو او درختو لاندې ولې بهیږي، او د ابد دپاره به دوی په دغه جنتو کې وي. او الله جل جلاله د دوی سره د پاکو او شو کورو د اوسېدلو د ځایو په دغه جنتو کې وعده کړې ده. او د الله جل جلاله رضا تر دغه جنتو او نعمتو ډېره لو او ښه ده. او دغه چې الله جل جلاله درڅخه راضي وي دغه نو هغه لوی بری او کامیابي ده. ورونو چې لوی پاچا درڅخه راضي وي هلته نو زیری د نعمتو او زیری د امان دی. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې الله عز وجل به جنتیانو ته ورغږ کړي، ای جنتیانو. جنتیان به وایي لبیک. الله عز وجل به پوښتنه وکړي آیا اوس راضي یاست؟ جنتیان به وایي ای پروردګاره ولې به نه یو راضي؟ حال دا چې تا خپل انتهایی نعمتونه راکړي او مهرباني دې پر موږ کړې ده. بیا به پوښتنه وشي هر هغه شیان چې تر اوسه تاسو ته درکړل شوي دي تر هغو د بل ښه شي اراده او غوښتنه لرئ؟ جنتیان به پوښتنه وکړي یا رب تر دغو نعمتو او مهربانیو به بل کم ښه او اعلی نعمت وي؟ الله عز وجل به وفرمایي خپل دائمي رضا تاسې ته درلیږم چې تر دغه وروسته به هیڅکله پر تاسې نه په قهر کېږم، تر دې وروسته به هیڅ خفګان او ناخوښي نه وي. نو د الله جل جلاله رضا تر ټولو نعمتو لوړه او بهتره ده. او د سورة الزمر په 3 نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني هغه کسان چې دوی د خپل رب څخه بیریدل هغه به د جنت و طرف ته ډلې ډلې بیول کیږي. کم وخت چې دا جنت ته راسي د جنت دروازې به د مخه لا ورته خلاصې سوي وي. او هغه ملائکې چې د جنت متصرفان دي دوی ته به وایي سلامتیا دې وي پر تاسې، تاسې د ګناهو څخه پاک یاست، نو جنت ته ننوځئ او همیشه به په دا جنت کې اوسېدونکي یاست.
لکه څرنګه چې د میلمنو تر راتګ د مخه د مهمان خانې دروازې خلاصېږي او د میلمنو د راحت او هوسایي دپاره قسم قسم وسایل برابریږي، دغه رنګه جنتیان چې جنت ته وررسیږي د جنت دروازې به ورته خلاصې وي او د الله جل جلاله ملایکې به په پوره عزت او اکرام د دوی استقبال کوي او ورته وایي به هر کله راسئ ښه راغلاست او د جنت د ابدي اوسېدلو زیری به ورکوي. او اول هغه څوک چې جنت ته داخليږي هغه زموږ پاک پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. په صحیح مسلم کې راغلی دی چې رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه اول هغه څوک یم چې د جنت دروازه ټکوي. نو اول هغه څوک چې جنت ته داخليږي هغه سید البشر محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. او بیا انبیاء علیهم السلام جنت ته داخليږي او اول هغه څوک چې پس له انبیاءو څخه جنت ته داخليږي لکه څرنګه چې په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. دا په سبب د هغه لوی درجه او مقام دی چې دی رضی الله تعالی عنه یې په اسلام او د الله جل جلاله په حضور کې لري. او بیا یو ډله و جنت ته داخليږي چې د هغې ډلې تعریف او بیان رسول صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ډول کوي. امام بخاری د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل اوله ډله چې جنت ته داخليږي شکلونه د 14 د سپوږمۍ دي. په جنت کې ناړې نه توکي، یعنی هلته دوی لره ګروبي او ناړې توکل نسته او پزې اوبه نه کوي، پزې ټک وهل نسته او حاجت انساني ادا کول نه کوي. هلته ضرورت نه پیښیږي. لوښي د سرو زرو دي، ژمونځ د سرو او سپینو زرو دي او مجمرونه یعنی منقالونه الوه عود دي، په خپله د منقالې خوشبويي ولاړېږي او خولې مشک دي او د هر یوه دپاره 2 زوجې ښځې دي چې د پونډیو ماغزه یې تر غوښو لاندې معلومیږي. دا هم د ښایست په خاطر. بدنونه یې دونه شفاف دي، اډوکې یې تر غوښو لاندې معلومیږي. د دوی په مابین کې اختلاف، بغض، عداوت نسته. زړونه یې لکه د یوه سړي زړه او د الله جل جلاله پاکي تسبیحات سهار او ماښام وایي. نو ورونو خلق و جنت ته داخليږي او د جنت 8 دروازې. هر دروازه ځان ته نوم لري او هر دروازه د خاص ډول خلقو د پاره ده. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د جنت 8 دروازې دي. یوه دروازه ریان بلل کیږي چې بېله روژاتیانو بل څوک نه په ننوځي. کم وخت چې روژاتیان پر دغه دروازه ننوتل نو وتړل شي، بیا نو بل څوک بېله دوی څخه نه په ننوځي، یعنی دا دروازه خاص روژاتیانو لره. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا داسې یو څوک شته چې په دا ټولو دروازو د جنت کې ننوځي؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو او دا مې امید دی چې ته د هغو څخه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې جنت ته د ټولو دروازو څخه ورننوځي. دا چې یو سړی څنګه د ټولو دروازو څخه ننوځي؟ بعض علماء کرام وایي چې د جنت دروازې یوه تر بله وروسته دي. دا ضروري نه ده چې بغل پر بغل دي وي. مثلا اول وار عمومي ټول جنتیان ټول خلق په اوله دروازه ننوځي، بیا مثلا روژاتیان پر باب ریان ورننوځي، دغه رنګه بیا شهیدان په خاصه دروازه ننوځي. او هلته په جنت کې درجې دي او هر یوه ته هغه د ده خاصه درجه ده او شاید هر دروازه د جنت یې و یوې خاصې درجې ته د جنت ورولي. او په جنت کې ډېرې درجې شته. الله عز وجل د سورة الاسراء په 21 نمبر آیات کې فرمایي انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا. یعنی وګوره چې موږ څنګه فضیلت او برتري ورکړې ده ځینو لره پر بعض نورو په دنیا کې، مثلا فرزق، اولاد، صحت او داسې نور، بعضې تر بعضو بهتر دي. او خامخا آخرت د مرتبو او درجو په خاطر ډېر لوی دی د دنیا تر درجو، او هلته ډېر لوی بهتروالی یو پر بل شته. امام بخاری رحمه الله دا قول د رسول صلی الله علیه و آله وسلم روایت کړی دی چې الله جل جلاله په جنت کې 100 درجې د فی سبیل الله مجاهدینو دپاره آماده کړي دي. دا 100 درجې په مجاهدینو پورې خاصې دي، یعنی یوازې د مجاهدینو په خپل مابین کې 100 درجې شته. او فرمایي چې د 2 درجو په مابین کې دونه فرق دی لکه د مځکې او آسمان په مابین کې چې دی.
نو ورونو حتی مجاهدین فی سبیل الله په یوه درجه کې نه دي، بلکې هغو لره 100 درجې د جهاد ته او د هرې درجې په مابین کې دونه فرق دی لکه د مځکې او آسمان په مابین. او رسول صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي کوم د الله جل جلاله څخه سوال او غوښتنه کول نو فردوس ځینې غواړي، ولې چې دا فردوس هغه مابین د جنت او لوړ د جنت دی او پر هغه سربیره عرش الرحمن دی او دغه فردوس څخه د جنت ولې را بهیږي. ورونو د بدر په غزا کې چې یو نامعلومه غشی راغی چې ویشتونکی یې نو معلوم او حارثه رضی الله تعالی عنه په وویشتل او شهید کړل شو. نو د حارثه رضی الله تعالی عنه مور پر دې وبېرېدل چې دا زما زوی به شهید نه وي. نو رسول علیه الصلاة والسلام ته راغله او ویل یا رسول الله تا ته د حارثه ګرانښت در معلوم دی چې زما په زړه کې څونه ځای درلودی، نو اوس مې خبره که که په جنت کې وي نو نه پر ژاړم، او که غیر له دغه څخه وي د مور زړه دی اور یې نه یاداوه. ویل که غیر له دغه جنت څخه وي نو بیا به ووینې هغه چې زه یې کوم. مقصد یې ژړا او بدحالي وه، خو دا واقعات د مخه تر هغه وه چې پر مړي ژړا حرامېدل. اما اوس ژړا په پټه خوله او په کښته آواز جایزه ده، مګر په لوړ آواز ژړل د کالو څیرل د ځان وهل حرام دي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ویحکې ته لیونۍ سوې، یعنې ته څنګه دا پوښتنه کوې؟ نو ویل ویحکې ته لیونۍ سوې، ایا د الله جل جلاله سره یو جنت دی بلکې جنتونه دي او ستا زوی په فردوس اعلی کې دی، نو دا د فی سبیل الله شهید درجه ده. په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې راغلي دي چې رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل جنتیان اهل الغرف ویني. غرف څه شي دي؟ غرف په جنت کې ډېر لوړ لوړ ځایونه دي، قصرونه دي د خاصو جنتیانو دپاره. نو رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې جنتیان دغه اهل الغرف په داسې شکل ویني لکه لوړ چې یو ډېر لرې کوکب ته ګوري. دغه موږ چې په اسمان کې هغه ډېر لوړ او لرې ستوري وینو چې خام او ضعیفه راته معلومیږي، نو په جنت کې دغسې لوړې درجې شته چې خلک کښته چې کښته خلک بعضې لوړې درجې په مثل د دغه لرې ستوري ویني. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لوړوالی او درجې په سبب د هغه فضیلت دی چې په انسانانو کې موجود دی. یعنی دلته په دې دنیا کې یو انسان تر بل ډېر زاهد دی، تر بل ډېر تقوادار دی، تر بل ډېر عابد دی، نو دلته چې درجې د فضیلت د خپل عمل په خاطر پیدا کړلې دغه درجې په آخرت کې هم بیا دغسې درجې لري. داخله بعضې صحابه کرامو ډېره ښه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله دغه درجې د انبیاو دي چې بې له دوی څخه بل څوک نشي ورسېدلی، یعنې په دا غرب کې چې اوسېږي. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل بلکې قسم مې دی په هغه ذات چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، هلته په دا غرب کې داسې خلق شته چې پر الله جل جلاله یې ایمان راوړی دي او د انبیاو تصدیق یې کړی دی. یعنی دغه مؤمنان به هم په دغه لوړو منزلو او درجو کې وي او دغه لوړ منزلونه، کورونه، قصرونه، درجې د چا دپاره دي؟ الله عز وجل په سورة المؤمن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله عز وجل په دغه 11 آیاتو کې فرمایي په تحقیق خامخا کامیاب او بریالي شوي دي هغه مؤمنان چې دوی په خپلو لمنځو کې عاجزي کوونکي بیریدونکي وي د الله جل جلاله، او هغه کسان چې دوی د بدو فعلو او بدو قولو څخه مخ ګرځونکي وي، یعنی په فضولو او بیکاره کارو کې خپل وخت نه ضایع کوي، او هغه کسان کامیاب دي چې د زکات ادا کوونکي وي، او هغه کسان کامیاب دي چې دوی خپل فرجو لره
یعنی د شهوت ځایو لره ساتونکي وي مګر پر خپلو منکوحه ښځو یا هغه د دوی ملک مینځي د دغو سره قضا د شهوت جایزه ده او که هر څوک وغواړي چې بې له خپلو منکوحه ښځو او یا خپلو میندو څخه په بله طریقه رفع د شهوت وکړي چې هغه بله طریقه نو زنا لواطت او استمنا په لاس سره ده هغه کسان تجاوز کوونکي دي پر حدود د الله عز وجل او هغه کسان کامیاب دي چې دوی د خپلو امانتو او وعدو مراعات کوي دا امانت او وعده که د خالق وي که د مخلوق په امانت او وعده کې بې وفایي او خیانت نه کوي او بل هغه کسان کامیاب دي چې همیشه د خپلو لمنځو ساتنه کوي یعنی همیشه لمنځونه پر خپل وخت د ادب او د لمانځه د حقوقو سره ادا کوي دا شپږ خویونه د مفلحینو مؤمنینو دي چې اول یې هم لمونځ دی او آخر یې هم لمونځ دی نو د دې څخه معلومیږي چې د لمانځه حق په نیز د الله عز وجل ډېر لوړ او مهم دی ولې چې د کامیاب مؤمن صفت په لمانځه شروع او په لمانځه ختم شو نو دغه مؤمنان چې دغه شپږ صفته ولري دوی وارثان لائقان دي د څه شي وارثان دي دوی هغه کسان دي چې په میراث به اخلي فردوس خپله حصه خو یې خپله ده بلکې هغه د دوژخیانو حصه هم دوی ته ورپاته کېږي او دوی په دغه جنت الفردوس کې همیشه اوسېدونکي دي او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اهل الجنه جنتیان درې دي یعنی دا هم د اهل الجنت څخه دي اول خاوند د حکم یعنی هر هغه څوک چې حاکم وي نو که کوچنی حاکم وي یا لوی مقصد د ده تر حکم یو څوک لاندې وي حتی که خپله کورنۍ او اولاد وي نو اول خاوند د حکم چې عادل وي او صدقه ورکوونکی وي خیراتونه ورکوي حتی پر خپلو اولادو فراخي جوړول صدقه ده او بل هغه څوک چې زړه یې نرم او مهربانه وي یعنی زړسوی ولري پر هر قریب او پر هر مسلمان مهربانه وي هر چیرې چې د غریب او مظلوم واوري کومک ورسره کوي او بل د جنتیانو څخه عفیفي متعفف دی یعنی هغه سړی چې محتاج عیالدار وي غلا او سوال نه کوي دغه متعفف سره الله جل جلاله د جنت وعده کړې ده او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه درې چې اول جنت ته داخليږي ما ته را پیش کړه سوه یعنی را وښول د دوزخ په بیان کې هم رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه څوک را وښوي چې اور ته اول داخليږي اوس هم هغه درې راشي چې اول جنت ته داخليږي البته پس انبیاء نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي شهید وعفیف متعفف وعبد احسن عبادة الله ونسح مواليه یعنی شهید دی او محتاج غریب عیالدار چې ځان د سوال او حرام څخه ساتي او هغه بنده چې په ښه ډول د الله جل جلاله عبادت کوي او خپل متابعینو پیروانو ته نصیحت کوي اولادو ښځې اقرباو یا هغه کسان چې د ده سره کښېني او د ده خبره اوري او رسول صلی الله علیه و آله وسلم د یوې ډلې مسلمانانو او موحدینو بیان هم راته کوي چې ډېر ګناهونه یې کړي وي ډېرې نافرمانۍ یې کړي وي په ګناهو کې اسراف کړی وي او تر مرګ د مخه یې توبه هم نه وي کښلې خاتمه یې د ګناه او فساد پر حال سوي وي سره له دې چې مسلمانان او مؤمنان هم دي خو د هغه خپلو ګناهو په خاطر اور ته داخل شوه مګر د هغه ایمان په واسطه همیشه په اور کې نه پاته کېږي یعنی یوه ډله د مسلمانانو شته چې اور ته داخلیږي څه موده هلته پاته وي او بیا ځینې راایستل کېږي او جنت ته داخلیږي چې دا هغه ګناهکاران د مسلمانانو دي رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اهل النار هغه چې همیشه په اور کې دي هغه کسان دي چې نه په دا اور کې مري او نه پکښې ژوندي دي دا کفار دي په بد حال اخته دي د هغو حال مو مخکې درته بیان کړي چې نه ژوندي دي او نه مړه مګر هلته نور خلق شته چې په سبب د خپلو خطاو او ګناهو اور ورورسېدي په مرګ یې مړه کړه یعنی ویسوځل مړه سوه تر څو ښکاره ځینې جوړ سوه دا چې د الله جل جلاله د طرفه د شفاعت اجازه وسي نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت کوي نور انبیا او صدیقین شفاعت کوي شهدا د خپلې کورنۍ د اویا نفرو شفاعت کوي او الله عز وجل هم د دوی شفاعت قبول کړي نو د هغه ګناهکارو مسلمانانو چې په اور کې دي د هغو په متعلق امر وسي رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه ډله راوستل سي بلکې راوړه سي لکه سکاره داسې وي د اوره څخه راوړي
د جنت د ولو پر غاړه وپاشي. بیا نو و جنتیانو ته وویل سي یا اهل الجنه پر دغه سکرو اوبه وپاشي. جنتیان هم اوبه پر دوی کې. دا بیان په هغه حدیث کې دی چې امام مسلم یې روایتوي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه سکاره راشنه سي لکه هغه دانه چې د اوبو په سیل کې راشنه سي نو دوی هم راشنه سي. او په هغه حدیث کې چې امام بخاري روایتوي رسول محترم ورونو د جنت ډېر خوږ او شیرین بیان به په راتلونکي 8 نمبر کې واوري ان شاء الله تعالی.